یارانو دا ژوندون مې ډېر بېکاره دی قسم دی یارانو دا ژوندون مې ډېر بېکاره دی قسم دی بې کیفه دی بې مینې دی بې یاره دی قسم دی او دا واخله دا مې زړه دی دا د ځان سره سنبال کا دا واخله دا مې زړه دی دا د ځان سره سنبال کا او راوړه مې جانانه ستا دپاره دی قسم دی او که چا درنه زما د کاروبار پوښتنه وکړه که چا درنه زما د کاروبار پوښتنه وکړه نو بس لنډه ورته وایه بېروزګاره دی قسم دی ګرانو ملګرو سلامونه مې واخلي ستاسو ملګری ستاسو ورور صاحب مانیروال یم او پروګرام ادبي ملګرو کې یو ځلې بیا تاسو ته مخاطب شوم ملګرو څنګه چې موږ کوشش کوو چې یو نوی ملګری راولو یو داسې شاعر راولو چې چا لیک کړی پروګرامونو له یا داسې میډیا سره ډېر کم ټچي نن هم زما په پروګرام کې زما در څنګ کامران ارماني ناست درګی کلي ته راغلي یو والد صاحب پسې راغلي یو موږ ته دا پته نه وه چې د طالب جان صاحب زیه کامران ارماني هم لیک کوي غزل لیکي نظم لیکي څنګه چې ملګرو ته معلومه ده طالب صاحب د چانه پټ نه دی چې هغه څنګه نظم لیکلی دی څنګه غزل لیکلی دی کامران ارماني را سره ناست دی ول ورسره یو څو خبرې کوو خامخا د والد محترم لاس به پي په غزل کې به زوري په غزل کې به شوري پښتانه به راویښوي کامران سره اول ورځو یو څو خبرې ورسره کوو بیا به ترېنه غزل اورو پروګرام در اخره پورې وګورئ او زموږ سره اوسئ کامران پروګرام کې درته په خیرالي وایم د یو بخښه ډېره مننه ټولو نه مخکې خو زه خپل تعارف پخپله کول غواړم زما پوره نوم کامران خان بیک سایډ باندې زه د آرټ سره تعلق ساتم شاعري مې لږه ډېره کوم ګزاره حال شاعر یم ورسره زه دا سکیچز جوړوم پنسل ورک کوم پنسل ورک او دغې آرټ سره تعلق ساتم څومره چې مجسمه سازۍ ته مې لاس اچولی دی نو بس په دغې کې الله دې کامیاب کړه کامرانه مینهوال دي د غزل او د شعر غوښتنه کوي خپل غزل ورته ډالۍ کړه چې خوندونه ترېنه واخلي ولې نه فلحال خو ما سره ډېر څه نشته دی یو څو غزلې بیا به ډالۍ کړم زما خپلې جذبې دي امید لرم چې خبره مې د خولې نه اخلي دا چې خبره مې د خولې نه اخلي زما د هر خیال ترجمانه ښکاري ډېر ښه او زلفې یې څڼ وهلې اوی خندل زلفې یې څڼ وهلې اوی خندل ارمانه نن خو بې ارمانه ښکاري ډېر ښه ډېر ښه ګرانو ملګرو د ارمان صاحب نه تاسو غزل واورېده خو داسې په یو غزل باندې نه پرېږدو ډېر په ګرانه په لاس باندې راغلی دی د دانش صاحب یو کیته ورته وام او بل غزل به ترېنه اورو چې د هورو د هلمانو مهالت ته بلا لارې دي د هورو د هلمانو مهالت ته بلا لارې دي او په مرګ کې جنت مه ګوره جنت ته بلا لارې دي او دا لور دي سکول ته بوځه ښه په لور دي سبق ووایه دا لور دي سکول ته بوځه ښه په لور دي سبق ووایه په دې کې د غیرت څه دي غیرت ته بلا لارې دي ورځو بیا ارمان خواته او بل غزل هم ترېنه اورو خوندونه ترېنه اخلو
په دې مال راکوي زورنه رانه خفه ده په دې مال راکوي زورنه بنګړي یې مات کړل اوس په لاس کې بنګتي خښوي ډېر ښه او زه ورته ګورم په ډېر سوي په سخېدلي نظر زه ورته ګورم په ډېر سوي په سخېدلي نظر په تور اوربل کې سره ګلونه د سپرلي خښوي ډېر ښه او دغه خالونه یې زما په زړه پرېږدي داغونه دغه خالونه یې زما په زړه پرېږدي داغونه روزانه یار تور سلایي پاننګي خښوي ډېر ښه او هغه چې تا ورسره کړې وي وعدې د ژوندون هغه چې تا ورسره کړې وي وعدې د ژوندون جانانه ستا هغه ارمان خو ارماني خښوي ډېر ښه ډېر ښه ډېره زیاته مننه کامران خان ارمان صاحب تاسو موږ له ټایم راکړو د هغه مینهوالو دپاره څوک چې شعر سره مینه کوي څوک چې غزل سره مینه کوي ملګرو مونږ چې څنګه ویلي دا کوشش به زمونږ جاري در هغه پورې څو پورې مونږ کیسه یو داسې روک ملګري به را پیدا کوو تاسو سره به مخاطب کوو دا ته چې ځي خیر به لاړ شي او ما ته ګړی په ګړی مه وایه چې زما نو جدایي به راځي د څه ټیمه پورې ملګرو کوشش به کوو چې بل پروګرام کې بل یو نوی میلمه راولو تاسو سره مخاطب کړو تر هغه دمه پورې خپل قربه صاحب مانیروال له ورکړي اجازت چرته م چې ښاد او آباد اوسئ د لوی الله په امان